د رژې په حالت کې موږ دغه تجربه کړې دو که یو سړی ډیر زیات ګناهګور فاسق فاجر ویل نه وي د په زړه کې د الله تعالی ډور وي بیا دا کس غیرت ضمیر هدا نشي برداشت کولای چې هغه رژه متکی ګناهګور دی فاسق دی فاجر دی په کمره کې ګوښه دی فریج دی ورسره سړی یې بدی تږی هدا د تند د واجب نه ژبه بهر ته راوځي وژای هدا په فریج کې یې بهشته څوک شته نه ورسره چې ویکسي او نه کیمرا لګېدلې وي او دای بیا په دغه کې د غیرت دا نه برداشت کوي چې دای د فریج نه یې بر واخلي ګلاس ته وچوي او وچی د یو مسلمان غیرت نشي برداشت کولای ځکه کچیر دای به وت شي دای خاروق هم کو بهر تر وزي نه څوک ویني نه څوک په خبريږي وګاته دای د رجادوري خلک سره په یوځي نوستوي رجاور سره متوي هیڅوک په خبريږي نه خدای بیا رجانه متوي وجد سیدا چې د پزړه کې د الله تعالی ډور دی خوف دی کسې په دغه حالت کې څوک شتانه ورسره ګوښای دی دای رجان نه متوي د غیر رجې د متولنه د بچکول ول شای ته شای دی څوک شتانه ورسره څوک ویني نه څوک وایي نه څه مسله نشته صرف د الله تعالی ډور دی چې په زړه کې د الله تعالی ډور دی چې زه آینده د الله تعالی سره په کیمه خله باندې په کیمه مخ باندې حاضر شم دا وجدو چې کله د په زړه کې د الله تعالی ډور وي په معاشره کې او فساد ختم کیږي په معاشره کې او قتل ختم شي په معاشره کې او د چا حقوق نه وي په معاشره کې او ظلم ختم شي لا قانونیت او ختم شي بیا د دنیا زندگی هدا انسان ټیکوي آخرت زندگی به هدا انسان ټیک که هر سړی دا سوچ وکړو چې ځکه په قانون باندې عمل کا بیا د بل کا سیویل نه کو دا د انسان غلط سوچ دی هر سړی دا سوچ کو چې د مو په زړه کې د الله تعالی خوف دی بس زه د قانون خلاف ورزي نه زه ظلم نه په معاشره کې فساد نه پچاو زه د الله تعالی د قانون خلاف ورزي نه کوم بیا په دنیا کې دا انسان کامیابی په آخرت کې وای انسان کامیابی هر سړی ته پچار دو چې په زړه کې د الله تعالی ډور پیدا کو لکه څنګه چې د رژې په حالت کې د میژ غیرت نه شي برداشت کولای چې میژ رژامو تکي دا سه بهار ته پر رهن سین په معاشره کې هر داسه چار چې هغه د خلاف قانون وي خلاف شریعت وي په هغه کې خپل ضمیر دا ملامت کوا چې کله د تونه داسه غلطه چار شي